مې تېنه ډېر دغه و خو هغې چې ما ته نن دغه وویلو نو دا زړه مې بیا داسې دغه نن یوه ښځه یو استاد ته لاړه ویل که چا ونه کم نو څه به کوم هغه ویل زه خو چېرته تللی نه ډاکټر ویل چاله چې علاج کړی ما بیا مې په سترګو هم لیدلی نه دی نو چا ویل چې مړ شي بیا به یې څه وویني یوسف په منډه شیربانو له رالو ویل تا له مې اوسۍ وویشته نو هغې ویل غر شي زمونږ خره دې مړه که ما ورته ویل لور دې راکړه کني هغې ویل کني نو څه به وکړې ما ویل نو زه به ځان له بله وکړم جج ملزم ته ویل ته نه شرمېږې چې په شپږم ځل عدالت ته راغې نو هغه ویل ته چې روزانه راخلاصې ناجوړه غوا یې هسپتال ته بوتله هغې ډاکټر په جبو وسټلو نو مالک یې ویل جوړ ورته سخی ښکاره شوي فرهاد ویل غم نه مې چینه وویسته نو شیرینه ویل که خدای مې نه غلطوي دا جوړې بیا د جومات پیپ مات یو لوړ سړي ته کور نه ښځې وویل سنډانه کوشه ټول کورونه ښکاري نو هغه ویل پورې زه پیدل روان یم ملنګ ویل خیر راکړه ما ویلې نشته نو هغه ویل راته بیا کور کې څه کې راځه د روڼو غوندې خیر به غواړو بیبي مې لاړه د جینۍ کتوله چې کور ته راله ویل غاښونه یې لوي ما ویل خیر دی څه خوړمه خو یې نه ویل جینۍ ښه وه خو غاښونه یې لوي ما ویل خیر دی مور یې خوري خو مې نه هغې ویل تا خو نه خوري ما به وخوري خلکو خندل ما ویل جوړپا پولر شوم خو چا راته روشانې په غوږ کې وویل تا پورې شاته چالکی تړلې جینۍ بوډا سړي ته ویلې بابا داسې راکورې جوړې زویله مې کې نو هغه ویل ما باندې څه شړک پرېوت دی ټوله شوشا ګورې په سر جوړوي د چا چې سر باندې ویښته نه وي نو دا ته به ویې جوړ بې پاڼو دود دی دا لکه مازیرت سره وه د مړ سړي نه چا ګس لاس پرې کړو ما ورته ویلې دا د څه دپاره ویل چې عملنامه ورته پخې میلو شي دا د پښتونخوا راغلی میلمه شاعر ظفر خان ظفر صاحب چې تاسو ډېر خوندولي ستاسو په مخونو باندې د خندا سره لیکوال کړم